ما تاسو ته یو آرټیکل او هغې کې ما د دې کوشش کړی چې مونږ او تاسو خلکو ته وینا کولی شو فیصله خو به ظلمي کوي فیصله خو به پیغلې کوي مونږ خو صرف وینا کولی شو اوس یو سړی تا ته وایي چې زه ځان سره خوشحاله یم نو صرف دغه میسج ورکول دي که نه چې وایي دا صورتحال ستاسو دا دی او جرات صاحب هم درته خبره وکړه چې مونږ پاکستان کې یو نو پاکستاني معروضي حالات وینو خو ایران نه وینو روس نه وینو نو دا خو ډېر لوی جنګ دی پښتنو ته دا خو وړوکی جنګ نه دی روس که هر څومره هم کمزوری دی سپر پاور دی ایران هم نه علاقې سپر پاور دی دغه به ني فایر پاور به ني خو اکیپي پاور یې جوړ کړی دی نو دا خو د تاسو چې کومه خبره وکړه دا ډېره ښکلې خبره ده او موږ له دغه میشن پرېښودل نه دي پکار نو اواز پکار دی خو صحت هم پکار دی که نه ډېر زیات تکلیف دی او که نه خبره دا ده چې زه ستا د خبرو نه اندازه لرم چې تا ته د اواز څه شی نه ښکاري زما په خیال د اواز ډېر معنی لري اواز ډېره لویه معنی لري او دا کوم څیز چې ته مجبوره کړی زه په هغې پوه یم چې یو اواز پاتې نه شي که نه چې کومه خلا د هغه تاسو پوره کول غواړئ چې دا ټایم چې دی نو دا خالي لار نه شي او دغه کنیکشن مات نه شي زمونږ دا فرض جوړېږي چې دا مونږ مخکې بوځو دا خبره بلکل صحیح ده زه د افراد د پیغام د غیرت چغه او د لیوانتاز دپاره لرم ما دې نه ساه اخیسته زما د ګجرې نه ساه اخیسته ما د نشان نه ساه اخیسته ما د بهیر نه ساه اخیسته او زما د یادونو مقبره چې ده که نه او پټه ده ما ارض د کوټې نه زما مطلب د ژوب نه راواخله تر لور الله کوټې شاعر واخله ته خو به چاته کلي مه ښایي چې مسلمان کېږه مونږ به ورته ښې که نه دا خو واز دی که نه روژه خو به ورته ښې که نه ګوره د ډاکټر صاحب ډېره بنیادي خبره وکړه اوس خو جدید دور دی اوس هغه د بچا خان دور نه دی چې پر پښتنو ګرځه چې خراباغ ډیم سي د تباهي منصوبه ده اوس خو ستا کتاب لیکلی چې موږ یې چاپ کړو د سی سافټ کاپي مختلفو ویب سایټونو ته ورکړو په لکونو انسانانو ستا پیغام ولوست ستا دا خبرې او دا وړه انټرویو دا زه اوس زه فرض کړې ورته کښېنم یا سبا ورته کښېنم دا پورته کوم چې ډاکټر صاحب په هسپتال کې دا ووایي دا په یوه شپه 1,00,000 انسانان وایي ستا پیغام 1,00,000 پښتنو ته ورسېدی چې برهمان هسپتال کې د شانګلي ډاکټر خورشید عالم پروت ډاکټر یاسین اقبال او ارباب صاحب او ژړک او زمر ته دا تا چې کوم کتاب لیکلی هغه ما د ټول 50 پیجه ما ووایه تا سره چې څومره خطونه څومره شیان پراته دي موږ څلور دا وعده در سره کوو موږ ته یې راکړه موږ پکې خیانت نه کوو دا به موږ چاپ کړو دا به موږ د پښتو صاحب فکر زموږ کار دی که نه راځه پیسې دا به غټه خبره وي ستا ښځې له بیا سبا موږ نشو ورتلی چې هغه پلاني سواني عمرې یې راکړه هغه تنقیدي شیان یې راکړه هغې به ټول سېزلي پښتنې ښځې مېرمنې یې سېزي پښتانه د مرګ پس هېڅ شی چاته نه ورکوي سېزي هغه ورکوي ته چې څومره څیزونه دلته لرې دا شیان دته وسپاره دوی به پکې خیانت نه کوي دی زموږ د ټیم مشر دی موږ به امکانات برابرو قدر ځای نه وو اوس د رحمتشاه صاحب خبره خیر له پښتنو د پښتو لپاره ته خپل څیزونه موږ ته وسپاره چې موږ یې چا زما خبره دا ده چې ما بل ستا ته ویلي که په دې الفاظ کې زه فرق کوم ستا دې قسم وي چې ما باندې زما مخ لحاظ نه کوي چې که 2 پیرې زما خور نه وی ورباندې شوی نو ما صرف دومره کتاب خطونه زما لیږلي ما ته رالیږل شوي او هغه د افرادو نو هغه خلکو څوک چې تاریخ ساز څوک چې په خپله تاریخونه هغه خطونه په دې هغه 2 کورونو کې زما د ژوند ټوله سرمایه ده او ستا خبره صحیح ده چې بیا ما ته زما زوی یو ورځ خبره دا وکړه چې ستا هغه دغه ته ستا مو پاڅېدو ستا زما زونه کمره وه په هغې کې راټول شو زما د هغه شپږم جومات افسانې نه راواله چې موږ سهار پاڅېدو هغه کمرې ته چا ولګوله نو موږ پرې نور چې موږ مولوي د سیاست نه خرابي چا ورته چې هغه وی که نه هغه خطونه وی چې ما ته دا بله خبره کړو هغې کې 5-6 خطا د ولي خان نور ټول زیاتر دا 2 نمبر خطونه پکې د مهدي شاه باچو
ماسټر عبدالکریم ما نه دی لیدلی سترګو او یو دوه درې یو دوه خطه پکې د دې افراسیاب دا په خپل زهیم کتاب او د خټک څخه خط کوم بوله هغه کنه هغه واړه خطونه نه اوس موجوده به څه نشته یو خطا ورمو کتاب ورکړی دی بختاني صاحب چې ما تاسو وکړي چې کوم مسله ته وکړي په مسله ته پوه نه شوم ما ته ما سره دا شي نه ما ته کما تر وای کنه وای ډاکټر صاحب دا وینا کړی ده زما امانت له سره دی د خندل وې زه تر د مخکې منه بختاني صاحب خندل وای ډاکټر ته وای چې تر تا مخکې خو ګوره کوم مسله ته و ما د کوم کتاب یادې ما ته هغه چې ما ګوره مسله ته وکړي چې راوځه ما ته ویل ما سره ګوره یو نیم میلیون نن د افغانستان سره نه دی راغلی ګوره دا د تاریخ ژبر دی خو ژبر نازولی دی هغه افغان یار په ذهن کې د افغانیت نه علاوه څه شته نه خو صدر یې راغی وزیر اعظم یې راغی هېڅوک چې اصلي باچا دی هغه